أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 49. د دې آیات کریمه څخه شروع بیا تر ډیره ځایه پورې رب عز وجل د بني اسرائیل قوم قصه بیانوي او په دې قصه کې چې کوم انعامات رب عز وجل پر بني اسرائیل قوم باندې کړي دي هغه بیانوي او کوم عجیب واقعات او حالات چې د دې په قوم کې رامنځته سوي دي عام مسلمانان تر قیامت پورې په خبري د دې لپاره چې د هر ټکي او د هرې نکتې او هرې پیښې څخه خلک عبرت واخلي. د رب عز وجل کارونه کله داسې وي چې د عقل خلاف وي، یعنی دا چې ظاهرا عقل دا فیصله کوي چې دا کار ممکن نه دی، خو الله عز وجل هغه کار کړي. په داسې حالاتو کې نو بیا عقل په تحیر او په تعجب کې پاتې سي. د تحیر او د تعجب وروسته نو بیا چې کم د الله فیصلې هغه ته تسلیم سي. یاره بېشکه الله کارونه ستر دي. اصلا بني اسرائیل قوم دا د یعقوب علیه السلام اولاده ده. که ستاسو یاد دی مخکې مو دا خبره وکړه چې اسرائیل دا د دوو لفظو څخه جوړ دی. اسراء دا په عبرانی ژبه کې عبد توایي، بنده. ایل په عبرانی ژبه کې خدای توایي. نو د اسرائیل ترجمه چې په عربي ژبه وسی معنا یې ده عبد الله، د الله بنده. او دغه عبد الله د یعقوب علیه السلام نومو و ټولو بني اسرائیلو ته د یعقوب علیه السلام اولاده ویل. ای بني اسرائیلو، ای بني یعقوب. یعقوب علیه السلام هغه مهال مصر ته راغلی چې د ده زوی حضرت یوسف علیه السلام واک ته رسېدلی او د مصر باچا و. اوږده قصه یې ده چې وروسته بیا راځي. یعقوب علیه السلام چې سره د خپله فامیله مصر ته راتلی، دغه مهال د ده د کورنۍ د غړو شمیر 82 تنه وو. په مصر کې اوسېدل او په مصر کې د دوی توالد او تناسل وو او پر مصر باندې د دوی حکومت وو. باچاهان، واکمنان، شاهان دوی وه، تر داسې اندازې پورې چې فرعونیان دا راپورته سوه، قبطیان دا راپورته سوه، دوی یې د واکه وغورځول او تر داسې اندازې چې پر واک یې پرې نه شول، بلکې ټول یې د ځان غلامان جوړ کړل. دغه مهال چې د موسی علیه السلام وخت راتلی، دوی 6,10,000 انسانان وه. هلته 82 تنه وه. تر دې زمانې پورې د دوی شمېر 6,10,000 انسانان جوړ سوی وو، خو ټول فرعونیانو د خپلو ځانو غلامان جوړ کړي وه. فرعون چې کله واکمن و او دوی یې ټول غلامان جوړ کړي وه، یو ورځ یې خوب لیدی. په خوب کې یې ولیدل چې د دې بني اسرائیلو د کورونو د طرفه څخه یو اور راغلی او د فرعون قصر او ماڼۍ دا یې وسوځل. سهار یې دستي نجومګران او ساحران و جادوګران دا راوغوښتل او ورته ویې ویل چې ما خو تېره شپه داسې خوب لیدلی دی. هغوی د ده د خوب په تعبیر او د نجومګرۍ په قانون باندې تحقیق وکړي. بیا یې ورته وویل چې اصلا خبره دا ده، دا ستا د خوب تعبیر دا وایي چې په دې بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا سي. هغه ماشوم به ډېر لوړ انسان جوړ سي او د هغه ماشوم د لاس څخه به ستا حکومت راچپه سي. دا ټول بني اسرائیل قوم چې تا زیریده او خپل غلامان جوړ کړي دي، دا به ستا څخه آزاد او ستا حکومت به راچپه سي. نو ده دستي خپل مشاورین راوغوښتل. په هره زمانه کې خو د باچا په دربار کې ځینې مشاورین وي غوړمالان د باچا سره. باچا چې هر کار کوي دی بس صحیح دی، باچا پر هر واکمن باندې دا غوړمالان راګرځېدلي
باچا که ښه کار کوي که بد کار کوي دی ټول ورته ایدوي. دی فکر کوي چې باچا په کومه خبره خوشحاله کېږي او دمهغه خبره وکړه. دې ته نه ګوري چې خلک خوابدي کېږي که خوشحاله کېږي. دې ته نه ګوري چې دا د حل لاره ده که د حل لاره نه ده. دې ته نه ګوري چې د الله پر مخلوق ظلم کېږي که نه کېږي. بس چې د ده واکمن قدرتمن څنګه خوشحاله کېدی. او دا غوړمالان بیا هغسې خلک چې کله دا واکمن د واکه وغورځېدی بیا چې پر سړک پروت وي اسان پکښې خېږي راپورته کوي یې لاله. ځکه خو دا غوړمالان چې حق پټوي مازې دا واکمنان خوشحاله کوي. د ده هدف خو دوستي نه ده، د ده هدف خو فقط یو امتیاز لاسه راوړل دي. اوس نو چې دی په پښو کې پروت دی نو اوس خو هغه دته ګټه نشي رسولی دی، نور څه کوي نو؟ خیر دا د ده په دربار کې چې مشاورین د ده وه هغو ورټول بس باچا صاحب دا خبره صحیح بالا فیصله وکړه د بني اسرائیل قوم چې هر څه ماشومان پیدا کېږي بالا یې تر تیغ تېروه، تر چاړه یې تېروه، وژنه یې، ذبحه کوه یې. بس ډول سمه د دغه تاریخ وروسته چې د بني اسرائیل قوم هر څه ماشومان پیدا کېدل ده به تر تیغ تېرول، ذبحه کول به یې. دلته الله جل جلاله هغه خبره ده بني اسرائیل قوم ته وریادوي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم. هغه وخت ریاد کړي چې موږ د فرعون د ظالم قوته څخه موږ تاسو ته نجات راکړو. هغو به ډول ډول عذابونه تاسو ته درکول. ستاسو زامنان به یې تر تیغ تېرول، وژل به یې، او ستاسو لوڼې به یې ژوندۍ پرېښول. د دې څخه الله خلاص کړله. د فرعون ظالم تیغ، ظالم زړه، ظالم قوت د بني اسرائیل قوم ماشوم اولادونه تر تیغ تېرول، د مور پلار په مخ کې به یې سر ورپرې کاوه، وژل به یې. دا سلسله روانه وه تر ډېره وخته. یو وخت چا باچا ته وویل، یو چا فرعون ته وویل چې ښه دا د بني اسرائیل قوم ماشومان خو ته وژنې او ورځ تر بلې یې ښځې او لوڼې یې پرېږدې، نو اخر خو به دا بني اسرائیل دا موجوده ځوانان دا به زاړه سي، زاړه خلک به وفات سي، نو بیا به خدمت په چا کوې؟ دا خو به دا ټول خلک هلاک سي، دا پسته قوم د دې نسل به ختم سي، ستا د خدمت به څوک پاته نه وي. نو بیا ول څنګه وکم؟ ول داسې وکړه د بني اسرائیل قوم یو کال چې ماشومان پیدا کېږي هغه ټول پرېږده، مې وژنه. بل کال چې بیا پیدا سو هغه ټول وژنه. یو کال یې وژنه، یو کال یې پرېږده. ده هم دغه حکم تطبیق کړي. یو کال به یې د بني اسرائیلو ماشومان وژل، بل کال به یې پرېښول. په کم کال چې د اعلان کړی و چې 6 کال ماشومان نه وژل کېږي، په دغه کال باندې د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام پیدا سو. هارون علیه السلام تر موسی علیه السلام مشر. هغه ښه ازادانه د مور پلار په غېږ کې اوسېدی، ځکه په هغه کال خو ماشومان نه وژل کېدل. دا بل کال حضرت موسی علیه السلام پیدا سو. موسی علیه السلام په هغه کال پیدا سو چې په هغه کال ماشومان وژل کېدل. موسی اصلا چاړې ته ویل کېږي. دی هم د چړې په کال باندې پیدا سوی، خو الله نجات ورکړي. دلته چې بیا موسی علیه السلام څنګه رالوی سو او څنګه یې نجات پیدا کړي، دا د دې قصه په قرآن عظیم شان کې الله عز وجل داسې تېره و بیره راوړې ده مخکې وروسته، ځکه دی په عمل کې ډېر کاږه وه، احسان فراموشه وه او هماغرضه وه، انتقاد جویه وه، مصلحت خوښونکې نه وه. بس د انتقاد ځایونه یې ډېر خوښېدل. احسان چې به هر چا ورسره وکړي هغه به یې هېرېدی، د عیبو په ځایو پسې به ګرځېدل، او د مصلحت لاره چې به پر هغه به نه تلل. داسې کارونه په دې کې وه. دا د دې اعمال چون بد وه، دا قصه یې داسې مخکې وروسته راوړل سوې. خیر الله جل جلاله موسی علیه السلام د فرعون په کور کې لوی او الله جل جلاله موسی علیه السلام پیغمبر چې ولاړې مدین ته د هغه څخه بیرته رالی، الله عز وجل پیغمبر کړی. بیا یې فرعون ته دعوت ورکړي، فرعون قبول نه کوي. بیا یې ډېرې زارۍ ورته وکړې چې پرېږده دا بني اسرائیل قوم مظلوم قوم دی، نور ظلم مه پر کوه، د غلامۍ څخه یې آزاد که، زما سره خپل قوم پرېږده. فرعون نه منل. اخر الله جل جلاله حکم ورته وکړي چې ای موسی ځه د شپې په تیاره کې ته ځه خپل قوم دې هم د ځانه سره بوځه، زه نجات درکوم. موسی علیه السلام خپل ټول قوم پوه کړي چې نن شپه اوس ځو دا ښار پرېږدو. موسی علیه السلام سره د دې ټول قوم د شپې روان سو. شپه یې ټول مزل وکړي. سهار چې رڼا سوه د فرعون د قوم خلک چې هغو ځانونه سرداران بلل، بني اسرائیل یې غلامان وه،
یو د بل پوښتنه سره وکړه چې بني اسرائیل چیرې دي. یوه ویله چې زموږ د کوره څخه یو څه زر او څه د استعمال شان یو ډول په موږ کې واده دي، خوشحالي ده، موږ ته رخصتي راکړه. ابل وویل چې ما تیم دا خبره وکړل. ابل ویل ما تیم دا خبره وکړل. ښه ټول واده ته تللي وه. دا زرګونه کورونه چې راغله ویې کتل د بني اسرائیلو کورونه ټول خالي. فرعون خبر شو، فرعون ته ډېر قهر ورغلی. ښه زما غلامان دومره سوه چې بیخي زما د خبرې قدر نه کوي او پر خپل سر باندې ځي. نو یو غټ فوج یې تیار او تکې تورې درېشي یې په واغوستلې، د ده په عقیده د قهر او د غضب درېشي. هغه غټ فوج یې په خپله کومنده روان کړي، پر اسانو سپاره سوه، ډېر تیز ولاړل. او څه وسلې و سلای و، د دوی سره څه د قوت شان وه، دا یې هم ټول ورسره واخ مزل یې وه. نو فرعون خو د هغه زمانې تر ټولو ستر باچا و او ډېر اسباب یې وه، ډېر عجیبه اسونه یې وه. ډېر ژر یې بني اسرائیل قوم لاندې. بني اسرائیل قوم دغه مهال بحر قلزم ته رسېدلی و، غټ دریاب، شاته دی ور ورسېدل. که څه هم بني اسرائیل قوم نارې کړله چې ای موسی دا اوس څنګه خبره سوه، شاته فرعون رالی سره د خپلو فوجونو او مخ ته دریاب رالی، موږ ته خو د تیښتې لاره نه ده پاته. موسی علیه السلام ورته وویل تاسې صبر وکړئ، د الله نصرت ډېر نږدې. کله چې دریاب ته نږدې سول، الله جل جلاله موسی علیه السلام ته حکم وکړي چې ته په دې خپله لکړه باندې دا دریاب ووهه. موسی علیه السلام چې په خپله لکړه باندې دریاب ووهئ، په دریاب کې 12 کوڅې جوړې سوې. دا د یوه طرف اوبه یوې خوا ته ولاړه دی، د بل طرف ته بلې خوا، د منځ د یې پورته سولې لکه یو سوپ غوندې داسې یوه کوڅه جوړه سوه. 12 کوڅې وې. دوی پر هره کوڅه باندې 50 زره نفر وروان سوه، ټول په خیر و عافیت باندې تر دې دریاب ووتل. فرعونیان چې ورپسې راغلل هغه غرق سو. دوی چې کله پرې وتل بیا یې زړه قرار نه کاوه، ول فرعون به نه غرق سوی. فرعون سره د خپل قوم ټوله غرق سو. فرعون چې غرقېدی دغه مهال یې نارې کړې ول زما پر هغه رب باندې ایمان دی چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام ایمان دی. خو دا خبره بشپړ نه کړله چې جبرائیل علیه السلام یو موټ خټه راواخیستل، په دې خوله کې وویشتې ول الآن اوس ایمان راوړې. دا دومره کلونه چې دعوت موسی علیه السلام درته کاوی او دا دومره معجزې چې درته ښکاره کولې، دا دومره دلایل چې درته پېښول، تا هېڅ ایمان نه راوړې. اوس چې ستا د دنیا څخه نور تعلق قطع کېږي، هیلا کېږي، اوس ایمان راوړې، دا ایمان قبول نه دی. الله عز وجل بیا الله جل جلاله فرعون سره د خپلو ملګرو په دریاب کې د دریاب څنډې ته وغورځاوئ چې بني اسرائیل یې په خپلو سترګو وویني چې او فرعون دا دی غرق سوی. دغه انعام چې الله جل جلاله بني اسرائیل قوم د دومرې لوی طوفان څخه خلاص کی، د دریاب د طوفان اخلاص کړل، په دریاب کې لارې ورته جوړې کړلې او د دې دشمن یې غرق کی. دغه یادونه هم الله جل جلاله په دا پسې آیات کریمه کې کړې ده. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. دوهم انعام وای دا در باندې کړی چې دریاب مو لارې کی او تاسو ته مو نجات درکړي. فرعون سره د خپلو فوجونو مو هلاک کړي، تاسې مو ته کتل. بیا چې هلته ولاړه د دریاب اخوا ته د تیه په میدان کې اوسېدل. ډېر انعامات الله تعالی جل جلاله هم ورباندې کړي دي، هغه بیا په نور آیاتو کې بیانېږي. خو دلته په دې آیاتو کې چې کومې نکتې بیان سوي دي هغه زه وایم. هلته څه وخت واوسېدل، الله جل جلاله موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې یوه میاشت روژه ونیسه او یوه میاشت اعتکاف وکړه. بعد د میاشتې څخه به د تور په غره کې الله جل جلاله د تور په وادي کې تاته کتاب درکړي، هغه کتاب ستا او ستا د قوم دپاره هدایت. موسی علیه السلام چې یوه میاشت روژه ونیول، بعد د میاشتې څخه یې ښه ښایسته مسواک ووهئ د دې دپاره چې د لوی رب سره خبرې کوي، په پاکه خوله خبرې ورسره وي. د چې مسواک ووهئ، رب عز وجل خبرې ورسره وکړلې او ورته ویې ویل چې مسواک دې ولې ووهه؟ ورته ویل یا رب ستا سره د احترام په خاطر چې زه د لوی رب عز وجل او د سپېڅلي رب سره خبرې کوم، روژه مې نیولې ده، یوه میاشت مې اعتکاف کړی دی، نو ښه اودس مې تازه کړي او مسواک مې ښه ووهئ د دې دپاره چې خوله مې ښه پاکه سي او د پاک رب سره خبرې وکړم. الله جل جلاله ورته وفرمیل چې د روژاتي د خولې بوی ماته د مشکو تر بوی هم بهتر، نو ته 10 ورځې نوره روژه ونیسه، بیا به خبرې کوو. موسی علیه السلام 10 ورځې نوره روژه ونیوله. وروسته تر 10 ورځو الله جل جلاله تورات ورباندې نازل. موسی علیه السلام چې هلته په اعتکاف او په روژو نیولو اخته و، دلته د ده په قوم کې د هارون علیه السلام د خپل قوم امیر جوړ کړی و او دا یې ورته ویلي وه چې پام دا زما قوم در څخه ګمراهان نه سي. د ده چې شپې هلته ډېرې واوښتلې،
د ده په قوم کې یو سړی و سامری نومېدی. تفسیر لیکلی دی چې دغه سامری دا ولد زنا و، مور د یو چا سره زنا کړې وه. بیا چې کله دی پیدا سوی و د ده په پیدایش باندې دا مور شرمېدل، نو دا ماشوم یې وړی و په ځنګله کې غورځولی و. الله جل جلاله د خپلو مخلوقاتو حفاظت کوي. هلته په ځنګله کې الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام دته مقرر کړی و او هلته یې دته عسل راوړل، هلته یې شیدې ورته راوړلې، خوراک یې راوړي. هلته په ځنګله کې دی لوی سوی و. بیا راغلی و د بني اسرائیل قوم سره یو ځای سو. نو وایي دغه سامري جبرائیل علیه السلام پیژندي. دلته چې د دې دریاب په راوښتلو کې جبرائیل علیه السلام راغلی و، ده لیدلی و، پیژندلی و چې دا جبرائیل علیه السلام د انسان په شکل راغلی. دې سامري یو فساد وکړ. هغه فساد ادعا وکړي و بني اسرائیل قوم ته اعلان وکړي چې قومه ستاسو یاد دی چې موږ راوتو، تاسو ټولو د فرعونیانو څخه زر، ګېڼې، کالي را جمع کړل، یاد مو دي؟ نو دا خو د فرعونیانو وه، دا خو حرام دي تاسو ته، دا خو تاسو ته روا نه وه، دا خو فقط تاسو هغو ته مو غلطه ورکول چې موږ واده ته ځو، خطا ایستل مو ځان په خلاصوئ. نو استعمال خو تاسو ته روا نه دی، دا خو د بل شیان دي، راوړئ دا شیان را جمع کړئ چې ټوله وسوځو. سامري و هارون علیه السلام ته هم وویل چې دې قوم ته اعلان وکړه چې دا شیان راوړي. هارون علیه السلام هم اعلان وکړي ولو شوی دا خو د بل چا شیان دي، راوړئ، د دې استعمال تاسو ته روا نه دی، راوړئ ټول شیان را جمع. سامري هم دا شیان را جمع کول. نو بیا یو غټ لوښی په هغې کې دا زر اچول، اور یې تر لاندې کړی و، ویلې کول یې. یو روایت کې راځي وایي ده په موټ کې یو شی نیولی و، رالی هارون علیه السلام ته ودرېدی او ورته ویې ویله چې دا زما زر، زه غواړم وبې سوځم، خو ته به یو کار کوې، ما ته دا دعا وکړه چې یا الله سامری چې څه وایي هغسې وکړه، باره زه د خپل زر اور ته ور اچوم، که نه یې نه ور اچوم. هارون علیه السلام هم ورته وویله چې تا څه غوښتنه یې هغه دې الله پوره کړي. دا ګردو خلکو خپل زر واخیستله، اور ته یې واچول، تیم واچوه. نو وایي هارون علیه السلام چې دعا وکړه، د پیغمبر دعا ګر سره الله نه ردوي. دا دعا وکړه چې الله د دې زرو څخه یو ګیلګۍ جوړ کړي، د غوایي بچی. هغه چې دا زر دی غورځولي وه، دا ګېڼۍ یې غورځولي وې، یو دم د هغو څخه یو ګیلګۍ جوړ. او بل روایت کې راځي چې ده داسې وکړل په دې مځکه کې یې د خاورو یو غالب جوړ کړي. دا زر چې ویلېدل ګرده یې دا غالب ته راتویول، چې هغه زر راتوی سوه دې غالب ته، هغه زر وچ سوه، اغستی خپله ګیلګۍ سوه. نو بیا ده د ځانه سره یو ډول خاوره ساتلې وه. هغه خاوره چې ما درته وویل چې د جبرائیل علیه السلام پیژندي. جبرائیل علیه السلام چې کله راغلی و او دوی د دریاب پر هغه غاړه باندې وه، دغه سامري پیژندلی و. نو جبرائیل علیه السلام د جنت پر یو اسپه سپور و، هغه د جنت اسپې چې به هر ځای قدم کښېښوی ده به ژر هغه خاوره راواخله. د جنت اسپه وه، په هغه کې دا تاثیر پروت و چې په دې خاوره کې به یو ډول اثر پیدا کېدی. هغه خاوره یې ساتلې وه. دلته چې دا ګیلګۍ یا د هارون علیه السلام په دعا یا خپله په دې غالب جوړ کړي، بیا د ګیلګي په خوله کې دغه خاوره وپوکړل، هغه ګیلګۍ ژوندی سو، چغې و نارې یې ویلې، ده هم نارې کړلې و راځئ راځئ. موسی علیه السلام څونه وځنډېدی، د هغه څه خدای ورک دی، دا دی خدای. دا جهالت الله جل جلاله د دې یادوي په دا آیت کریمه کې چې موږ موسی علیه السلام ته وعده ورکړې وه، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. موسی علیه السلام هلته تللی و چې تاسو ته د هدایت کتاب راوړي او تاسې دلته د ګیلګي عبادت شروع کړي. بیا الله عز وجل عفو درته وکړل او بیا الله جل جلاله موسی علیه السلام ته کتاب او د حق او د باطل ترمنځ توفیر کوونکی ورک، د دې دپاره چې تاسې پر هدایت سي. هغه کتاب یې راوړئ، تاسې ولیدئ. دا څو انعامات سوه، درې ستر انعامات سوه، او د کتاب او د هدایت د راتګ سره نو 4 ستر انعامات. د دې یادونه الله جل جلاله کړې ده. راځئ د آیاتونه راترجمه کړو. وإذ هغه وخت د یادولو وړ دی، نجیناکم چې الله جل جلاله تاسو ته نجات درکړي، من آل فرعون د آل څخه د فرعون، یسومونکم چې رسول یې تاسو ته کول، سوء العذاب بد عذاب به یې تاسو ته درکوي، قسم عذابونه. د قسم عذابونو څخه یو دا و، یذبحون چې ذبحه کول به یې، تر تیغ به یې تېرول، ابناءکم زامن ستاسو، ویستحیون او ژوندي به یې پرېښولې، نساءکم لوڼې ستاسو. وفي ذلکم دا ذالي اشاره ده و دې نجات ته، وفي ذلکم په دې نجات کې
بلاء نعمت دی د دې بلاء که د ذالکه اشاره و نجات تسی نو د بلاء څخه معنا نعمت دی. وفي ذلکم فدی نجات کی تاسو ته وایم بلاء نعمت دی من ربکم در رب څخه ستاسو عظیم چې ډېر لوی نعمت. او که چیرې ذالکه اشاره سي و دې عذاب ته نو بیا د بلاء څخه مطلوب عذاب دی. وفي ذلکم په دغه عذاب کې یا په دغه وژلو کې د فرعون ستاسو د اولادو بلاء تکلیف ستاسو د پاره عذاب ستاسو د پاره من ربکم در رب څخه ستاسو عظیم ډېر لوی. او یادا چې ذالکم دا اشاره و عذاب او نجات دواړو ته ده چې یو عذاب و بیا نجات راغلی. نو که چیرې اشاره و عذاب او نجات دواړو ته سي نو د بلاء څخه مطلوب امتحان دی. وفي ذلکم په دغه عذاب او نجات دواړو کې بلاء امتحانو من ربکم در رب څخه ستاسو عظیم ډېر ستر امتحان. او بل نعمت الله عز وجل دا پر تاسو باندې و اذا هغه وخت د یادولو وړ دی فرقنا چې موږ بیل کې ومچاوي بكم پر تاسو باندې البحر دریاب فانجیناکم الله جل جلاله تاسو ته نجات ترک و اغرقنا او موږ غرقي آل فرعون آل د فرعون سره د خپل فوج مغرقي و انتم تنظرون تاسو هم ورته کتل د دریاب څنډې ته الله درته راوغورځوي دا غټ بدماشان الله عز وجل په د خاورو سره خاورې کړل. او بل نعمت دا و اذا هغه وخت یادولو وړ دی وعدنا چې موږ وعده ورکړه موسی علیه السلام ته 40 لیله 40 ورځې 40 شپې یو اردیش بیا لس ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ګیلګی په خدایي ونیوي من بعد ورسته تک د موسی علیه السلام وانتم ظالمون تاسو ظالمان واست. ثم عفونا عنكم بیا موږ تاسو ته عفو وکړه من بعد ذلك ورسته تاسو تر دې ستر ظلم لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تشکرون شکر ادا کړئ چې موږ ګناه کړی و الله راته عفو وکړه دا خو د خوشحالۍ خبره ده. او اذا هغه وخت یادولو وړ دی اعطینا چې موږ ورکړي موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب د تورات والفرقان او هغه بیلون کې د حق او د باطل په منځ کې لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تهتدون تاسو پر هدایت سي. دا بل ستر نعمت چې ورسته کوم نعمتونه دي هغه الله جل جلاله یادوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.